دا غینه بعد بیا سوال دا دی وی چې دا ذوالکفل علیه السلام چې په قرآن کې تذکره غلی دا څوک او آیا دا ذوالکفل هغه دی کوم چې په حدیث کې راغلی دی او دغه حدیث سندن څنګه دی او په عراق کې یو قبر دی چې د هغې نسبت دی ذوالکفل ته کېږي آیا دا خبره صحیح ده او که نه الجواب بالله التوفیق الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره کړې په سورة الانبیاء کې او په سورة صاد کې واسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرین اسماعیل او ادریس او ذوالکفل علیهم السلام دا په صابرانو کې و په سورة صاد کې الله واذکر اسماعیل والیسع و ذوالکفل وکل من الاخیار یاد کا اسماعیل علیہ السلام او یسع علیہ السلام او ذوالکفل او دا ټول په نیکانو خلقو کې د مفسرین بیا په دې کې اختلاف دی چې دا نیک سړی او که پیغمبر خو راجح خبره دا ده لکه څنګه چې امام ابن کثیر رحمه الله وایي ظاهره دا ده چې دا پیغمبر و ځکه چې د تذکره د پیغمبرانو سره شوې ده دا نور خو پیغمبران دي کنه نه چې د تذکره په منځ کې راځي نه دلیل دی په دې باندې چې دا سره پیغمبر دی بیا د دې مبارک چې کوم واقعات چلیږي چې ذوالکفل دا وکړو دغه وکړو دا اکثر اسرائیلي روایت دي سندن مضبوط نه دي خو زمونږ په ایمان دی چې الله وایي چې یو داسې یو پیغمبر و نور تفصیل موږ ته بیان نه کړي به زمونږ په ایمان دی زمونږ په ټولو پیغمبرانو ایمان دی دا کوم چې نومونه موږ ته نه دي معلوم په هغه هم زمونږ ایمان دی او الله پیغمبران را لېږلي کتابونه پرې نازل کړي دي کوم چې موږ ته معلوم دي هغه دا دي کوم کتابونه چې موږ ته معلوم دي هغه دا دي او کوم چې موږ ته نه دي معلوم په هغې باندې زمونږ اجمالا غونډ ایمان دی بیا دې ورور تپوس کړی دی د یو قصې مبارکي او روایت مبارکی او دا روایت امام ترمذی رحمه الله راوړی دی د عبدالله بن عمر نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې کان الکفل من بني اسرائیل په بني اسرائیل کې یو سړی د هغه نوم کفل او ده به د یو ګناه نه ځان نه بچ کوه نو یو پیر پسې ښځه راغله نو ویې فاعطاها 60 دینارا علی ان یطاها 12 دیناره ورکړو چې زه به درسره زنا کوم کله چې دا ښځه راضي شو دی هغې ته تیار شو نو دا ښځه ورپېده او په ژړا شوه نو دې دغه ورته ووایي د کفل وایي جاړې ولې ما خو ستا باندې زور زبردستي نه کړې نو دې ښځې ورته په ژړا کې ووایي چې نه په دغه نه ژاړم خو دا کار ما چېرته نه دی کړی خو صرف دومره چې غریبۍ د لاسه دې شوي شو نو هغه ورته وایي بس صحیح ده زه او د پیسې م د الله دپاره ما پرېښودي او د نن نه بعد به زه چېرته م د الله سبحانه وتعالی نافرماني نه کوم توبه یې ویسته فمات من لیلته فاصبح مکتوبا على بابه ان الله قد غفر للکفل په دغه شپه باندې مړ شو توبه یې ویسته سهار چې خلک راپاڅي په دروازه باندې لیکلی شوي چې الله کفل بخلی دا حدیث سندن کمزوری دا روایت سندن کمزوری امام البانی رحمه الله په ضعیف ترمذي کې دا کمزوری کړی او ما ابن کثیر رحمه الله وی چې هر چې دغه حدیث دی نو دا خو سندن کمزور دی او که ثابت شي نو هغه پیغمبر ذوالکفل دی او دا کفل دی نو په دواړو کې بیا په نومونو کې څه دی فرق دی هغه ذوالکفل دی او دا کفل دی نو که دا واقع ثابت هم شي نو دا هغه پیغمبر نه دی بیا ضرور وایي چې په عراق کې یو قبر دی دا بې سند او پالتو خبره غالبا چې کوم قبرونه یې غالبا په دې عراق کې او په دې خوشه ملکونو کې او زموږ د عجمو په دې ملکونو کې او غټ یو دغه پرې کړی پلاني صحابي قبر دی د غالبا څه دي د بې سنده دي یا د پلاني پیغمبر قبر دی مخکې ورځ کې مې یو قبر دی سم اوږد دومره اوږد وایي دا دغه دی د دانیال علیه السلام که دانیال علیه السلام وایي دا دغه قبر او د خلکو د پراته دی تجارت روان دی نو اکثر دا دی قبوریانو دی صوفیانو دی قبر پرستو د خپل تجارت لپاره یو شی کوراو کړی او په هغې باندې یو نوم کیږي وایي چې دا د پلاني پیغمبر قبر دی نه دا بې سنده خبره ده په عراق کې چې کوم قبر دی او خلکو ته د ذوالکفل قبر وایي د دې سند نشتی والله اعلم